زړه مې یو ټک کوي چودو تا جوړ دې زړه مې یو ټک کوي چودو تا جوړ دې را پاس شا بکنه هلا او هلا یارا داسې نه مړی ونډه ګانه دې په شرمونو شرموله خلک وایي زړه مې یو ټرک کوي چاودو ته جوړ دی زړه مې یو ټرک کوي چاودو ته جوړ دی را پاسه راشه شابه هلا او هلا یاره الله دې په قهر د مولا اخته که ګانا ما په شرم و شرموله کوتا چې دا ګانا چا ویلې نو که هغه خبر شو که ناصر به دله لس ټکه مات کړي الله کو زما سمو کې ولې دا خو زما د خولې نه وختلسې او بس او لګی اوس دا خبره ماته وکړه تا زما دا خبرې څنګه چلو کو په دې خو مې لږ پوهه که که نه دا ستا د څه خبرې ما څه چلو کو ولې تا ته ولې ما نه ویلې چې بس ما سره مینه سټارټ کړم علي زما دې پوزه ته دې خورې غوږونو ته دې ګوره تیار به بوزې دي ای بزا زه به تا سره مینه کوم الله پیدا کړي دي راځه داسې په ګپ شپ به لږ لاړ شو ستا د دغه ما ډېر زیات خوبونه لیدلي دي مړې د څو د واده د کېدنو سمې خبرې کوه مطلب د څه دی مطلب مې دقه یو مطلب دی نو د هلک د جینۍ څه مطلب وي خو وادې مطلب یې والله پاکې ولي څه وکړي وی ولې بټ بټ مه ګوره وی پوزه دې نه تیار ټماټر دی ټماټر چې هغه وګوت شوی شانتي که نه هلته شیز دی ډېر ښه دی ډېر ښه دی زه پې بیر راښکلی شمه زه پې صدقه خو نه کوم زه څه ترکارۍ کې خو نه اچومه که څنګه مرچکي ماما زه مرچکي ماما نه یم هسې مې درته خبره مې درته وکړله په شړقو لګې ماړه تا نه تنګ شو بی چې څه درته ویم نو بیا هم دغه کېږو چې څه درته نه ویم نو بس د ښه سړیتوبه غلطه پیدا مه اخله که نه ښه سړیتوبه ته غلطه پیدا مه اخله په ما باندې به چې کوم دی نو تمانچه او مشین راواخلو بیا به ښه نه کې بیا به درته د کور مخې ته یو لس اته ډزې وکړم او خلکو ته به یم نازکه میری ہے میری او نو بیا به اریانه پاتې شي زما نه وایي سقامخ یې ته به ډز وکړې ته خو خپله د ډز نه لس قدمه مخکې منډې وهې هغه پټاخو ماما د ډزو نه یېرېږي زه څه پټاخۍ ماما خو نه یم زه به درې په کور کې د توپونو اډه ساده کړم ځه زماړه رک شه بی رکشه د مینې خبرې وکړه ظالمې الله پاک به دې په پالې جوالی کړي والله بیا به څوک خوالم نه درځي ای بی مینه څه د بوټي هویزان د میوه نه ده چې ته بې روشو کې او به یې خورې مینه د اور د سمندر نه پورې وتل دي خیر دې را شو کومې ناسې به ورته ناست یم ګورم به ورته چې کله پخه شوه په خپله به را پرېوځي زه دغه میوې ته ورشه کښېنه که نه انتظار یې کوه انتظار مې کړی دی خو دا اوس درته سوال او منت نه کومه چې بس دی را په خوله شه دا ګیلې مانې دې پرېږده دلته قدم کېده مړې دلته قدم کې مې ښوده ښه وکړه خو لږ په مینه کېده داسې کېده داسې ای مړه بس ته که نه هسې مې دغه کور میرات کې ځای نشته نور والا پکې ځای مه روکوه ګینې یو تلي زهر دې واپېچوم او هزار ګناه مې ستا په غاړه ولې بیا یې مالم راکړه ای الله دا لا څه شیز دی زه چار څنګه شي دي ما نازکې خوښه مې او د زړه د پړپوس نه مې خوښی مړې او زما دومره بدې شي که نه دومره مې بدې شي که نه چې مړه څه حد یې نشته ښه دی زه په ناز او په ادا روږده قدمونه د زړګي مې نه دا راته ووایه که نه داسې بیا داسې شرمول راغلي دغه ګوره ستا په علاقه کې دغه شرمېدلې چې وي که نه روک شه غمونه زما په علاقه کې نو بیا به ګورې ما راته ووایي چې په سړیتوب ټکي نه اړه د دې کلي د نوم تپوس مې ته کوم ما ویل چې دا به زیات کر مشهور پسې په مرچکي به کوم په ټماټر به د دې لو بچو له غوټې مه ورکوه دې خوا راشه ګوره تا ته ما یو پېره ویلي دي بیا هم درته وایم او بیا هم درته وایم چې د دې هلک نه خلاق شه په شرمونو به دې وشرمه نو چې څه درته وایم نو بیا به خلک وایي چې دا وایي نو زه ډومبې تا ته یم چې په شړکو لګي نو چې کو سکول دی او کو اسپتال دی او د ده خبره کو نو دوی پکې دونه غټه ساه واخلي نو دا میلاد کولو که نو زه په هغې کې یم نو زه په لاره نه تېرېږم هغه خو صحیح ده هغه خو ځانله مسله ده خو ګورې مرچکي خان خو قهر دی قیمت دی عذاب دی او بیا د تاثیر به مات کړی ګورې باتروم دی ډیران دی سب فساد دی الله دې تباه شي کومې درته خوښېږي دا مازغو ډایلاګ مې درته تا چې ډایلاګ ویو مرچکي خان چرګوټې نه دی چې ګیدړ به وخوري مرچکي هم خان هسې دنیا ده هسې ټیپر دی لګیایي مړه پودینه هم پکې یاده که ته به مخکې پوه کې که څه ضرورت وي نو ما ته ووایه دا زه څه وینم اخر
نو ولې ما د دې نه ضرورت تپوسونه کول چې ته ما باندې داسې څو څو راځې څوک دا کوم څه ویني سبا پیغله ښځه نو ما نه کار ګوره زما علاقه ده زما کلی دی ښه دی که خو علاقه او کلي ستا دی خو په کلوغ غوږونه واوره ته زما څه په اصل او په نسب باندې نه چې ته په ما باندې دونه سور سور راځې که ملک یې نو ځان له ملک یې په ما باندې دونه سور سور مه راځه نو ستا په مینه کې مونږ پراته یو ما درته ووایې که نه خو ګورې زه د څه نه خبر شوم نو د چا سر به مې مات کړی نو چا سر به مې مات کړي د خباره تړمبې خپل سر کم کا چاته بره مونږ وړي مړ ته خوا شو وقشه زه ګورې رخصه ستا د لاسه به زه روزاني بې عزتي خورم بې عزته انسانه نه د په سړیتوب څه کار شته نه په انسانیت شته مړه انسان خو انسان یې خو ته انسانان نه انسان یې نو ځناور یو الله به ما ښکلی کړي نازکې الله به مې ښکلی کړي او ستا غونته کې جنکۍ به راته څلور پنځه په قطار کې ولاړي او راته به دا وایي چې مړه شي نه I love you ولا ای خېټې به ورته ستا د قصده به ورته ای خېټې ویم ځه ماړه دې خولې ته دې وګوره دې کار ته دې وګوره سر بس داسې کوه غوږونه یې تیار به بوځي دې خلکو ته به هوا کوي ښه دی خدای چېرته راتلم هغه ګانه مې رانه ایره دې درته ادوم ته زړه مې یو ټرت کوي چاودو ته جوړ دی لاړم د ننه ستا هر څه ټرت کوي د قټرتار تې نه وباسه په شړقو لګي په نازکې دونه پورې درته وایم چې یا دې ساته زما غوندې کې ټول یو کج وج انسان به درته په یو ځای کې میلاو نه شي دا دې خپل انځي دا نه وایي چې ودرېږه د دې مامي دا وینځم دا بوډۍ ښځه دې په خپل وینځلی شي چې مامې ناست و دا هغه به یې ووینځلی شي هغه د کوره وتلې دا دا نه وي چې دې مامي جامې وینځم د دې برخه وینځم زما په کور کې ناسته ده او ما سره دغه ای مامي هغه سرب ته کم څه ایښي دي یا لورې دغلته به پراتې که ده دا دې خدای بس په سوړو کې ورکوه زه ورځم ځان له دا لوپټې انځم ځم یا بچې زما دم درته ووایي شل ځله به مې درله انځلې وې خو زما د لاس خو ستا خوښ نی د خیر دې لورې وینځلې به دې مې راله نو په لاسو د درد زه درله په زوره مو کم خو دغه سره پوټې شانتې زه پکې ځان له دا دوه لوپټې زک کمه او چې پرون مې درله جامې ووینځلې او زه راتلم د پړي نه دې واپس راټولې کړې چې دا تا ما له د مردارې په شان انځلي دي نو زما د لاس چې دې نه دي خوښې ولې دلې انځمه نو هغه خپلې جامې په سپینو اوبو کې ووینځې او زما په خړو کې ووینځې هغه پاکېږي هغه ځای په ځای داغ وي نو چې ته یو هفته تا غاړې ته لتۍ نیولې وي او ایستلې یې نه شي خو یو روزانه جوړه بدله به زه به دله روزانه انځم ته خو تې داسې کې ډېران زما خو دا د نوکونه مات شو په سرپونو پې زه ستړی شم په برشونو پې زه ستړی شم داغونه تې نه ځي لکه د ماشومانو پې هر څه سسې زه به یوه جوړه دوه ورځې کوم او بیا ته مالې ووینځه خو بیا هم سقاوه نو بیا دې ځه جامې دې وتړه دې کوره زه شل پیرې به وتړمې زه به ځان ووینځم خو سره پاتې شو ځان له ووینځه ښه الله دې خوشحاله کړه اړه زور مې نشته درم دې خوشحاله مه کړه ما سره دې چالي خدایه خلک څنګه وي وي پردي کورونه دوزخونه وي نادانې جونه پکې عمر تېروي راته د ماما کور دوزخ شو دوزخ امیرات ځان له زر زر زک کمه دا به راپسې لا خپلې زر زر روکاږي چې اله معلم زکه معلم زکه په شړقو لګه ای خو ماله د زړه نولو پکو د زړه نول دی سره پروړمه سره په ختم شیر سه به ختم چې څونه به له پاکې جامې ووینځم هر څه وکړم ای باوجود به یم راوالي وبې وینځي دی ماله نه پاکې نور زه څه وکړم د ګل په شان لوپټې مې وې هغه برش یم رانه په بکس کې تاله کړې دی خدایه خلک وایي مامیګانې ښه وي دغه په لوپټه به مې ټول داغونه پاتې شي له به موس کلک برش ورکړو غریبې کورونه دي خلکو کره مشینونه لګېدلي په مشینونو کې ووینځي موږ ټول عمر دغه کشکشې کو خدایا میراته کې لاس په بیا ورکم ا دې د قصې داسې وپړقو دا سره په م ختم کړم ودرانه نه لیدل الله ګل میراته مې په ځان له دغه کړې نه راکره د چوکۍ درک لګو نه د ښو نه د بد هر څه په کوټه کې سنبال کړي وي او دا علامات وایي ما له ده وکړه واغه وکړه په منډه په
تار خوره کم ځه ما دا برخه دي نه هغه پړې دې ولې شلولې دا به زه اوس پسه اچومه ما کله شلولې دي دا چې کوي ته خو ما ته دي چې خلی نه نو پړې څه شو په برنډه کې چې ما ځوړن کړو ما نه دی دغه کړي دا څه کې یاره او غله راله غلو سره پړې یوړو که نه دا به چېرته ګاونډیان چې کور نوم وړو به شلولي واړه مونږ کره کم دي چې واړو به شلولي اوس واړه بدنامې واړه به رانوتي د ګلشنې نوچي ښځه راکه چې ووینځم دله دې خوا شه یا چې نه یړن تشي یقبي ده نه لکه د ډولۍ د بازو ولاړې او پړې نشته نو دا زه په څه واچوم اوسو نو بلو تړه که نه ماما چې پړې راوړې ښځه راکه دا به درله زه ووینځم شه دا راله خوره که ورشه الله دې خوشحال کر بیلې ویړه کم بیا په چل ته لاړ شه ښځه هغوی کرې بیړې که دغه تمه خلک شورټي کی نو سمه مې شورتي کړه په شړقو لګې دړو زور مې نشته وی مامي وی خپه مې ماته ده وی که نه وی ستا ده دا د ما چې چل وشو وی دا مې ستا برقین زه خپه مې ماته ده د ما دا خانک یا ور بیا راپات ما پر قموي